يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر مقام الله درکړې دې د هر چانه بهتر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا اوصاف دی بیان کړي دی الله تعالی قرآن کی ويا اوصاف دی بیان کړي دی الله تعالی قرآن کی ومثال بدی پیدا نشی پا کل والا جہان کی ومثال بدے پیدا نشی پا کل والا جہان کی وہی سوگ ہم کائنات کی نشتستا سو برابر ویا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر مقام اللہ درکڑے دے در چانا بہتر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر وپہر مقام جنت کی مرب اسم دے لکھولے وپہر مقام جنت کی مرب اسم دے لکھولے وجنت ہم استاد مخا پاک اللہ دے خیست کوڑے وی جنت ہم استاد مخا پاک اللہ دے خیست کوڑے وحوران دیکھو غلمان دیکھو حجر دیکھو شجر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر مقام اللہ درکڑے دے ہر چانا بہتر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر وپشپک دا اسرا یہ اللہ پاک زان تبللے وی پشپک دا اسرا اللہ پاک زان تبللے وطواہا پایا سینہ باندی پاک اللہ ستایلے وی توہا او پایا سین باندی پاک اللہ ستایلے وقرآن دی پاو صافو باندی ڈک دے سراسر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر مقام اللہ درکڑے دے ہر چانا بہتر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر وکلام دی حقیقت کی زارا دا اللہ تعالی کلام دے وی کلام دے حقیقت کے دا اللہ تعالی کلام دے و پیغام دی حقیقت کی دا اللہ تعالی پیغام دے وی پیغام دے حقیقت کے دا اللہ تعالی پیغام دے واقوال دی لکا مشک دی او افعال لکا عنبر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر مقام اللہ
درکړې دې د هر چانه بهتر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر و پنور کی دی شک نشتا دارا او بشری بی مثالا وی پنور کی دی شک نشتا او بشری بی مثالا و اللہ تعالی علوما درل درکڑی با کمالا وی اللہ تعالی علوما درل درکڑی با کمالا و پا علم کی مثال لکا لرید سمندر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مقام اللہ درکڑے دے دہر چانا بہتر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر و د حسن مقابل دی نشتا کل وار عالم کی و د حسن مقابل دی نشتا کل وار عالم کی ون بر او نخکت زارا ن عرب او ن عجم کی وین بارا او نخکت ن عرب او ن عجم کی ماشاءاللہ و خائص کی درنا کم دی کسبگ مید او کنمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مقام اللہ درکڑے دے در چانا بہتر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا